د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په میرمنو د کورني تشدد د مخنیوي قانون تیر کال د جنوري په 15مه منظور کړی دی. د دغه قانون تر مخه صوبایي حکومت به په ټولو ضلعو کې ډسټرکټ پروټیکشن کمیټۍ جوړی، خو څه د پاسه یو کال تیریدو وروسته هم د میرمنو د تحفظ او هغې ته قانوني مرستو ورکولو دپاره دغه کمیټۍ نه دي جوړې کړې شوي. د اکټ شکل خو هغه شته، خو د دې چې کوم اصل مقصد و د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کوم کې به ښځو راتلې او خپل کمپلینټ به جمع کو چې کله هغوی سره تشدد کیږي، گھریلو تشدد، اب دویل ته رپورټ کو. نو که دا کمیټیانې جوړې نه شي نو د اکټ چې کوم دی هغه اصل مقصد چې کوم دی هغه حاصله نه شو، هغه اوس هم انکمپلیټ دی. نو دا کمیټیز خړومبي به دوی ته میډیکل ایډم ورکوي، دي ته به ځکه چې ډېرو خلکو سره فاینانشل ریسورسز ډېر کمی چې کله هغوی کیس جمع کوي هغوی د وکیل فیس نشي برداشت کولی. نو د دې کمیټیز مقصد هم دا چې قانوني امداد به دوی ته میلاویږي. د قانون تر مخه د ضلع په کچه ډیپټي کمشنر به د کمیټۍ مشر وي او د بیلابیلو محکمو نارینه او ښځینه چارواکو ترڅنګ د ټولنې مخورستنان به د دغې کمیټۍ غړي وي. ماهرین وایي صوبایي اسمبلی لس کاله وړاندې د ښځو د وضعیت په اړه د کمیشن جوړولو قانون منظور کړی، خو د دغه قانون مطابق هم اړونده کمیټۍ لا نه دي جوړې کړې شوي، کومې چې د کورني تشدد د مخنیوي قانون په مکمله توګه عملي کولو لپاره مهمې دي. دا کمیټیانې تر اوسه پورې فعال ځکه نه کړل شوې چې دې کې ټولو کې اهم رول چې چاته ورکړل شوی دی هغه د ډسټرکټ کمیټي آن د سټیټس اف وومن چیرپرسن دی چې کوم زمونږ صوبایي کمیشن دی د زنانو د هغې چې کوم ډسټرکټ چیرپرسن ده هغه به د دې کمیټې سیکرټري وي او تر څو پورې چې دا نه وي فعاله شوې نو دا ممکنه نه ده چې دا قانون دی عملي کړلی شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ښځینه غړې عایشه بانو او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې په میرمنو د کورني تشدد د مخنیوي قانون رولز اف بزنس وضع کولو ترڅنګ د کمیټو جوړولو لپاره لیسټونه هم تیار کړی شوي دي. سونه پورې زمونږ ډسټرکټ کمیشن آن د سټیټس اف وومن چیرپرسن نی نوټیفای شوی، تر هغه پورې زمونږ د پروټیکشن کمیټیز چې کوم دي ډومestic وایلنس لپاره دا هغه افیکټیو کار نشي کولی ځکه چې د دې هم یو چې کوم ډسټرکټ ممبر ده هغه د دې ممبر ده، نو هغه دواړه یو بل سره یو قسم تړلي دي. نو مونږ سی ام سي په خپله دې باندې پرسوکۍ لګیا دي او سی ام سي په خپله چې کوم دی هغه سره مونږ د دې باندې انټریکشن کیږي هم او مونږ هغې سره کلوز دې باندې هغه کوو او انشاءالله را روان وخت کې ډېر زر به دا کمیټیز به نوټیفای شي. قانوني چارو پوهان وایي ډسټرکټ پروټیکشن کمیټۍ به متاثره شوو ښځو ته تحفظ ورکولو ترڅنګ طبي او قانوني امداد هم ورکوي. دی وایي کمیټۍ به اول هڅه کوي چې د فریقینو ترمنځ روغه راولي او که روغه جوړه نه کیږي نو په 15 ورځو کې دننه په عدالت کې درخواست جمع کولو وروسته به د عدالت فیصله عملي کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.